إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسر. ډاکټر صاحب څه ډول کولی سو بیرته خپل د تمرکز قوت پیاوړی کړو او خپل فکر په کنټرول کې وساتو؟ د حل لارو په برخه کې که چیرې یادونه وکړو چې څه ډول کولی سو خپل تمرکز بیرته را جوړ کړو او خپل فکرونه په کنټرول کې واخلو، نو دې دپاره یو لړ حل لارې به تجویز کړو چې د لارې زموږ اورېدونکي په دې باندې پوه سي چې بیرته خپل تمرکز په څه ډول جوړ کړو، څه ډول خپل فکرونه په کنټرول کې واخلو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان باید په یو وخت کې په یو کار باندې خپل دماغ مصروفه کړي چې دې ته سینګل ټاسکینګ ویل کیږي. په یو وخت کې د څو کارونو کول چې ملټي ټاسکینګ ورته ویل کیږي د انسان دماغ کمزوري کوي او د انسان تمرکز کموي. نو انسان باید هڅه وکړي چې په یو وخت کې په یو کار باندې خپل ځان مصروفه کړي او پر یو کار باندې تمرکز وکړي. مثلا کله چې یو کس خوراک کوي نو د خوراک په وخت کې دی باید یوازې خپل خوراک وکړي او ټول فکر پر دغه خوراک باندې متمرکز کړي. د خوراک پر وخت د موبایل یا په یو بل کار باندې مصروف کېدل څخه ځان وساتي او د خپل دغه عادت داسې جوړ کړي چې د وخت په تېرېدو سره به دی خپل تمرکز زیات کړي او خپل فکرونه په کنټرول کې سي. هغه کسان چې په یو وخت کې په څو کارو باندې دماغ مصروفه کړي دغه کسان په هیڅ صورت کې خپل تمرکز نشي سمولی. بل ټایم باکسینګ او فومودورو طریقه دې ته ویل کېږي چې د دې طریقې څخه موږ کولی سو چې خپل تمرکز په صحیح شکل وروزو. مثلا خپل کار او د ژوند ټولې برخې باید په برخو باندې وویشو. مثلا 25 دقیقې پرله پسې کار وکړو او 15 دقیقې باید استراحت وکړو. دا د انسان د ذهني ستړیا مخه نیسي چې کله انسان په ذهني لحاظ اساسي تمرکز قوي کېږي. بل انسان باید سخت کارونه لومړی ترسره کړي. هغه وخت چې د انسان انرژي زیاته وي هغه مهم کارونه او ستونزمن کارونه باید وکړي، وروسته پر نورو باندې کولی چې په اسانۍ سره تمرکز وکړي. بل انسان باید په خپل ژوند کې هغه مزاحمت کوونکي شیان د ځان څخه لرې کړي. مثلا کله چې مطالعه کوي باید ټلیفون د ځان څخه ایسته کړي. مثلا کله چې ټلیفون استعمالوي په ټلیفون کې ډیر زیات نوټیفیکیشنونه دي چې هغه نوټیفیکیشنونه باید انسان آف یا بند کړي چې دا د انسان د تمرکز د سمېدو لامل کیږي چې دغه د نوټیفیکیشنونه د انسان توجه بار بار هغه طرف ته اړوي. بل انسان باید خپل تمرکز د قوي کولو دپاره تمرین وکړي. د دې تمرین دپاره مراقبه تر ټولو مهم کار دی چې انسان باید خپل ذهن پر یو موضوع باندې متمرکز کړي او دغه تمرکز د ورځې څو ځله تکرار کړي. یعنی په ورځ کې باید یو وخت داسې وټاکي چې انسان خپل فکر په یو موضوع باندې یا پر یو شی باندې راټول کړي او کوشش باید وکړي چې پر دغه شی باندې د خپل فکر متمرکز وساتي. بل خپل د ژوند طرز باید اصلاح کړو. موږ مخکې یادونه وکړه چې د خوب کمښت د انسان د تمرکز د کموالي لامل کیږي. که چیرې زموږ په تقسیم اوقات کې مو خوب کم وي نو موږ نشو کولی چې خپل د تمرکز مشکل حل کړو. د تمرکز د ښه کولو دپاره باید له 9 ساعت څخه تر 9 ساعته پورې باکیفیت خوب ولرو. د ویده کېدو او د راویښېدو منظم وختونه باید خپل ځان ته وټاکو چې دا زموږ د دماغي فعالیت سرته رسولو دپاره ډېر ضروري دي. هغه کسان چې د خوب کولو وختونه یې نه معلوم، مثلا یو ورځ پر 10 بجې بېدېږي، بله ورځ پر 1 بجې بېدېږي، بله ورځ پر 9 بجې بېدېږي، دغه د انسان دغه ترتیب ګډوډوي. نو انسان باید د خپل خوب دپاره او د راویښېدو دپاره منظم وختونه ولري. هر ورځ پر هغه وخت باندې بېده سي او پر هغه وخت باندې راکښېني چې په دې سره د انسان د خوب کیفیت سمیږي او د انسان حافظه او تمرکز سره قوي کېږي.